د طالبانو لخوا د مشهور طالب ضد قومندان وژل کېدل او غبرګونونه. تاجکان وایي مشران یې تاجکستان او فرانسه کې بنډارونه کوي، د غریب زامن پر طالبانو وژني. جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. اکمل امیري د ځانګړو ځواکونو هغه قومندان و چې د لغمان او هلمند د سقوط تر ساعته وجنګېده. کله چې طالبان پر افغانستان حاکم شول نو نوموړي پنجشیر ته لاړ او هلته یې د مقاومت جبهې سره یوځای شو، خو بالاخره د احمد مسعود ماشومانه او احمقانه کړنو له امله دې ځوان هم سر وخوړ. تازه خبر دا ده چې اکمل امیري د خپلو 8 ساتونکو سره یوځای وژل شوی. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې لیکلي پروان کې د بغاوتګرو د یو قومندان په شمول 8 تنه ووژل شول. د 314 مرکزي قلي اردو د 221 شهید آفتاب فرقې مجاهدینو د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بغاوتګرو پر پټنځای عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د بغاوتګرو د یو قومندان اکمل امیري په شمول 8 تنه ووژل شول. په دغو عملیاتو کې یو راکټ، 2 پیکاوې، 4 کلاشینکوف، 2 کارمیلي او یو د شپې لیدلو دوربین د مجاهدینو لاسته راغلي دي. د اسلامي امارات مجاهدین به هیڅ ډلې او شخص ته اجازه ورنکړي چې زموږ د وګړو امنیت او هوساینه خرابه کړي. طالبانو همدا راز ګواښ کړی چې افغانستان کې د اسلامي نظام پر ضد هر ډول بغاوت جرم دی او که چا هم د بغاوت اقدام وکړ نو د مقاومتیانو غوندې به ځپل کیږي. جنرال موبین لیکلي اوس افغانستان پیاوړي ځواکونه لري او د هیواد هیڅ ځای کې هیڅوک هم د بغاوت اقدام نشي کولی او که چیرې یې وکړي نو د مقاومتیانو په برخلیک به اخته شي. په همدې حال کې یو شمېر تاجکان پر احمد مسعود او د مقاومت ډلې پر مشرانو نیوکه کوي او وایي چې خپله په فرانسه او تاجکستان کې بنډارونه کوي خو د غریب بچي پر طالبانو وژني. مولوي ضیاء الرحمن لیکلي اکمل امیري او ورسره بغاوتګران بیګا د خپلو اعمالو په سزا ورسېدل او د یهودانو ورکړل شوی پلان یې نیمګړی پاتې شو. افغانستان الحمدلله اوس یو پیاوړی ځواک لري، هیڅ چا ته به هم د امنیت د اخلال اجازه ورنکړي. یو شمېر نورو بیا طالبانو ته ویلي چې له ورور وژنې د لاس واخلي ځکه تیر 40 کاله په جنګ کې هیڅ چا ته هم ګټه نه ده کړې.